د میدان وردګو او لوګر ولایتونو ترمنځ نوی رغېدونکی سړک چې د لوګر ولایت مرکز پل عالم ښار د میدان وردګو ولایت د تنګي درې سره نښلوي. په یاده لار موټر چلوونکي وایي چې پخوانیو لارو کې به له ګڼو ستونزو سره مخ کېدل او د دې سړک په رغېدو به یې کیلومترونه لار راکمه شي. رحمت الله په یاده لار موټر چلوي. دغه سړک رغېدو ته خوښ دی. وایي دغه سړک چې دا خو اوس نوی په ابتدا کې دی. هغه سړک چې و فرعي سړک و، خامه سړک و، یعنې امکانات د دغه موټر نه و چې دی په ژمي کې راوتمات پرې وکړه. راوتمات په دې اتوسان نه پرې کېدلو چې هغه سړک خامه سړک و، ګلي سړک و او فرعي سړک دی داسې یو سړک و چې هغه مثلا د ستونزو سره مخامخ سړک و. حامد هم خوښ دی. وایي چې دا سړک په یوې داسې سیمه کې تېرېدونکی دی چې هلته به دوی زیاتې آبادۍ وکړي او د دغه ولایتونو ترمنځ به د خلکو تګ راتګ زیات او په بازار به یې مثبت اغیز وکړي. او بل سړک چې موږ دی دا ګلای د کلي منځو کې تیر دی، ډېر خطرونه لري، حادثې ډېرې کې. نو دغه سړک چې دی دا ګلای نه لري او د خلکو ګڼه ګوڼه پرې کمه ده. د دو سهولتونه موږ ته ډېر دي او بل د لوګر د خلکو سره موږ خپلوۍ لري، دوستان هم هلته ډېر دي. نو د هغو دپاره د هر څه لپاره د مدنیات دغلته د هغو د ټولو لپاره دا سړک موږ ته ډېر ګټور دی. ورته وخت کې په یاده لار موټر چلوونکي وایي دا لار چې د دوی لپاره به ګڼې اسانتیاوې رامنځته کړي، له مسؤلینو غواړي چې په کم وخت او پوره کیفیت یې ورته ورغوي. ذبیح الله هم په دې لار موټر چلوي. نوموړي ملي راډیو ته په خبرو کې وویل داسې سړکونه شته دي اوس مثلا هغه د تنګي په لاین باندې د سیجاوان سړک دی چې هغلته ډېره لاره ده، ډېره خامه لاره ده او دغه سړکونه څو وارې مثلا همداسې په خامه باندې جوړ شوي دي او ور شوي دي خو جوړ شوي نه دي. سید جاوید د میدان وردګو ولایت تنګي درې اوسېدونکی دی. له اسلامي امارت څخه غواړي چې لرې پرتو ولسوالیو ته فرعي سړکونه په اساسي ډول ورغوي. ده ته ډېر خوشحاله ځکه یو خو داسې حالات شو چې موږ ته لیار لنډه شوه، د ولایت بیروبار نه خلاص شو د ده لپاره. او بل به دلته که دا هغه شي په ښار سیخ شي نو دلته به دا نمرې شي. یو مثال د موږ ځایونه په تنګ دي ده ته وروځو د خیره باید ټول جوړ شي، بارکونه راشي د خیره، سړک موږ ته جوړ شي، دا ټول شیان د خیره. مسؤلین وایي د میدان وردګو او لوګر ولایتونو ترمنځ 9 کیلومتره نښلوونکي سړک چارې به د 913 میلیونه افغانیو په لګښت په 14 میاشتو کې بشپړې شي.